په ګل لرونکو نباتاتو کې دوه ګوني الکا. ګل لرونکي نباتات تر یوې تکثري پروسې لاندې ځي چې د الکا له پیښو څخه ده. دوه ګوني الکا د نارینه جنسي ګمیټونو او ښځینه جنسي ګمیټونو یعنې ګمیټوپایډ ترمنځ واقع کیږي. د دې لپاره چې دا پروسه واقع سي نو تخمه باید په انکشاف باندې پیل وکړي. تخمه یوه تکثري حجره لري چې ورته میګاسپور یا مورنۍ حجره ویل کیږي. دا حجره ډیپلویډ ده او د میوسیس تر ویش لاندې 4 میګاسپوره تولیدوي. ډیری نوعو کې یې دا 3 حجرې له منځه ځي او یوازې یو میګاسپور پاتې کیږي. دغه ژوندی پاتې سوی میګاسپور وروسته غټیږي. کله چې غټ سي وروسته یې هسته 3 ځله تر میتوسیس ویش لاندې ویشل کیږي تر څو 8 هستې تشکیل کړي. کله چې دا 8 هستې تشکیل سي وروسته یې دوی هر یوه خپلې برخې ته ځي او هلته خپل سایتوپلازم تشکیلوي. همدغې ټولې کڅوړې ته د جنین کڅوړه یا امبریو ساک ویل کیږي. وروسته د هر هسته یې حجروي دیوال تشکیلوي. 3 هستې کوم چې د تخمې په خلاصېدونکې برخه کې شتون لري ورته انټیپودل ویل کیږي. او همداسې 2 نورې هستې چې د هغه څخه لاندې موقعیت لري او له هغو څخه یوه یې د ایګ سیل یا هم د هګۍ هسته ده. 2 هستې په منځ کې پاتېږي. وروسته همدغه 2 هستې سره یوځای کیږي او یوه غټه حجره تشکیلوي چې وروسته د 2 ګوني الکا برخه تشکیلوي. د دې لپاره چې 2 ګوني الکا واقع سي نو نارینه جنسي حجرې باید جنیني کڅوړې او تخمې ته ځان ورسوي کوم چې په ښځینه جنسي آله کې دي. پولین د 2 حجراتو درلودونکی دی چې یوه ته یې د پولین د ټیوب حجره او بل ته یې د سپرم حجره ویل کیږي او همدغه ټول جوړښت ته یوه جنریټیو یا نیش وهونکې حجره وایي. د دې لپاره چې دا پولین و جنیني کڅوړې ته ځان ورسوي نو همدا پولین د ښځینه آلې په سټیګما باندې پریوځي. کله چې هلته پریوځي وروسته د پولین یو ټیوب تشکیلیږي. په همدغه ټیوب کې همدغه د سپرم حجره لاندې د تخمې ولاندنۍ برخې ته انتقالیږي. هم هلته د سپرم حجره په 2 برخو باندې ویشل کیږي. کله چې د پولین ټیوب تخمې ته تشکیل سي وروسته د سپرم حجره د مایتوسیس ویش په وسیله باندې په 2 برخو ویشل کیږي تر څو هپلوئډ حجرې تشکیل کړي. لومړی د پولین د ټیوب حجره راوځي. کله چې دا راوځي سپرم حجرې ته دا لار پیدا کوي تر څو د هګۍ و حجرې ته ولاړ سي او له هغې سره الکا سرته ورسوي او یو ډیپلوئډ حجره منځته راوړي. دویمه د سپرم حجره و مرکزي هستو ته راځي او یو ټریپلوئډ حجره جوړوي. همدغه بیا وروسته په جنین باندې انکشاف کوي. کله چې په جنین باندې انکشاف وکړي وروسته د ودې او انکشاف لاندې ځي تر څو یو تخم تشکیل کړي. همدا پروسه په ګل لرونکو نباتاتو کې یعنې په انجیوسپرم کې واقع کیږي. دا د دې لپاره چې تر څو د دوی د نباتاتو ځینې او مختلفې نوعې منځته راوړي او دا د دوی یوه له ښو ځانګړنو څخه ده.